د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې جهاد مع نفس او جهاد مع شیطان تاسو ته تفصیلا بیان شو. په نننۍ خپرونه کې غواړم په علم او په عمل باندې تاسو ته معلومات درکړم. الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره آل عمران کې په 18 آیت کې فرمای: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط. گواهی ورکوي الله په دې چې بیله الله په حق معبود نشته، او ملائک او خاوندان د علم هم دغسې گواهی ورکوي، په داسې حال کې چې الله ثابت دی په عدل باندې، کارونه یې په عدل سره بنا دي. همدارنګه الله رب العزت په سوره مجادله کې په 11 آیت کې فرمایي: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. له تاسې څخه پورته کوي الله هغه کسان چې ایمان یې راوړی، او پورته کوي په درجو او مرتبو کې هغه کسان چې علم ورکړی شوی. همدارنګه الله رب العزت په سوره توبه کې په 122 آیت کې فرمایي: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. پس ولی نزی له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره له هرې ډلې څخه یو ټولګی تر څو په دین کې پوهه حاصله کړي، او بیا چې کله راوګرځي خپل قوم وویروي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چاته چې الله رب العزت د خیر اراده وکړي نو په دین کې پوهه ورکړي. همدارنګه د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. څوک چې د زده کړې لار ونیسي، الله رب العزت به د جنت د ورتللو په لار باندې روان کړي. همدارنګه امام غزالی رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول په خپل کتاب احیاء العلوم کې را نقل کړی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایی: خلکو ته د خیر ښوونکي لپاره هر شی بخښنه غواړي، ان تر دې چې په سمندر او په بحر کې ورته ماهی هم له الله رب العزت څخه بخښنه غواړي. همدارنګه امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په دې کې لیکي: ای د نجات او عبادت پلټونکیه، الله رب العزت دې مل شه، لومړی در باندې علم حاصلول لازم دی. بېشکه چې علم هغه اساسي څیز دی چې ټول کارونه ورباندې څرخیږي. له علم څخه بنده ته لابودي ده، یعنی خلاصون نه لري. علم په عمل باندې لومړیتوب لري او ورباندې مقدم دی. علم د عمل تهداف او لارښود حیثیت لري چې د هغې په واسطه بنده خپل معبود او د هغه د عبادت کولو طریقه پیژني.
وګورئ په دې درې واړو آیتونو کې الله رب العزت د علم او د عالم ستاینه کړې. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو دواړو احادیثو کې د عالم صفت بیان کړی، د هغه مرتبه یې بیان کړی. او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خو فرمایي هغه څوک چې د الله رب العزت دین خلکو ته بیانوي، هغوی ته خیر بیانوي، هغه لپاره به د الله نه هر شی بخښنه غواړي، تر دې چې هغه ماهیان په بحرونو او سمندرونو کې دي، هغوی به هم د الله رب العزت نه همدې معلم او عالم لپاره د بخښنې غوښتنه کوي. نو علم هغه اساسي سیز دی چې ټول کارونه ورباندې څرخیږي. علم په عمل باندې لومړیتوب لري. علم د عمل تهداب او لارښود دی چې د هغې په واسطه بنده خپل معبود او د هغه عبادت کولو طریقه پیژني. نو علم هغه اساسي سیز دی، یعنی علم دین چې په دې باندې الله رب العزت موږ له ګناهونو نه ژغوري. همدارنګه جهل او ناپوهي چې د علم او عمل ضد کارونه دي، د الله نافرمانی او د اسلامي ښوونو مخالفت ته هڅول کوي او له شرعي چارو څخه ناخبري او پر هغه باندې عمل نه کول، دا ټول په جهالت او ناپوهي کې داخل دي. دا ځکه چې جهل او ناپوهي د ګناه کولو یو مهم لامل او سبب دی، او د دغه سبب له منځه وړل په علم او عمل دواړو سره کیږي. کله چې تا علم وکړه او په دې باندې د عمل وکړه، هم جهل لاړه هم ناپوهي لاړه. چې جهل و ناپوهي لاړه، هغه اسباب چې دې ګناه ته هڅولې هغه دواړه له منځه ولاړل. الله رب العزت په خپل کلام کې د مائدې په صورت کې په 50 آیت کې د جهل او جاهلیت د تګلارو او پریکړو بدوالی ذکر کړی. الله فرمایي افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. الله فرمایي آیا دوی د جاهلیت پریکړه غواړي؟ حال دا چې له الله رب العزت څخه پرته بل څوک له جهته د پریکړې ښه نشته د هغه قوم لپاره چې یقین او باور لري. ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. همدارنګه الله رب العزت د اعراف په صورت کې په 199 آیت کې فرمایي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. ای پیغمبره د عفو لار اختیار کړه، په نیکیو باندې امر وکړه او د جاهلانو له کړنلارې څخه مخ واړوه. په دې دواړو آیتونو کې الله رب العزت د جهل او جاهلیت د تګلارو او پریکړو بدوالی بیان کړی دی. همداراز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت خلاف کارونه او ګناهونه د جاهلیت د زمانې له دود او دستور څخه شمیرلی دي. کله چې د هغه نږدې ملګري ابوذر رضی الله تعالی عنه یو سړي ته د مور پیغور ورکه چې یا ابن سودا، ای د تورې ښځې زویه، او بیا محمد رسول الله له دې واقعې څخه خبر شو، نو محمد رسول الله ابوذر ته وفرمیل یا اباذر اعیرته بامه انک امرأ فیک جاهلیه. د بخاري او د مسلم حدیث دی. ای ابوذره، آیا تا هغه ته د مور پیغور ورکه، نو ته په دې کار سره داسې یو شخص یې چې په تا کې جاهلیت دی. نن راشئ خپلو کورنیو ته چې څومره پیغورونه دي، خپل ګریوان خلاص کړئ او خپل ځان سره محاسبه وکړئ چې څومره پیغورونه هم خلکو ته ورکړي، څومره د جهل او د ناداني پریکړې او خبرې مو کړي دي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په خطبه کې د جاهلیت د وخت ډیر کارونه لغوه او باطل اعلان کړل او خلکو ته یې په ډاګه کړه
د ترمذي حدیث دی الا کل شیء من امر الجاهلیت تحت قدم موضوع. خبرلار د جاهلیت د زمانې هر کار زما تر پښو لاندې دی، له منځه تللی او لغوه او باطل دی. نو علم او عمل هغه څه دی چې په دې باندې الله رب العزت من له ګناهونو نه ساتي، الله مو په نیکو لارو باندې روانوي. اوس باید په دې باندې پوه شو چې فرض او ضروري زده کړه کوم یوه ده. امام غزالی رحمه الله فرمای هغه امور چې پر یو مسلمان یې زده کړه او په عقیده او عمل کې راوستل فرض دي، په دریو انواعو کې خلاصه کیږي چې هغه علم التوحید یعنی د توحید او عقایدو علم دی، دویم علم السر د زړه د امورو علم، دریم علم الشریعه یعنی د عملی احکامو علم. اول د توحید علم. په دې باب کې باید یو مسلمان د دین بنسټونه وپیژني او په دې پوه شي چې ده لره یوازې یو معبود دی، هیڅ شریک نه لري، علم، قدرت او اراده لري، هغه ژوندی، خبرې کوونکی، اوریدونکی او لیدونکی ذات دی، ټول د کمال صفتونه هغه لره دي، له هر نقصان او عیب څخه پاک دی، نه ابتدا لري او نه انتها، بلکه همیش و او وی به او د پیدا شوو یعنی د حادث شیانو په څیر نه دی. او په دې عقیده ولري چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د هغه پیغمبر دی. هغه چې د الله له جانبه څه راوړي دي ټول رښتیا دي، او هغه څه چې د آخرت له امورو څخه په صحیح احادیثو کې بیان کړي دي هغه ټول حق دي. نو داسې زده کړه په موږ باندې فرض ده. دویم د زړه د امورو علم. هغه امور چې پټ دي او د زړه پورې اړه لري. په دې باب کې هغه څه فرض دي چې په زړه کې درلودل او یا ورڅخه د زړه منع کول فرض دي، تر څو بنده د الله تعالی تعظیم په عبادت کې اخلاص او د نیت تصحیح وپیژني او له ریا او ځان ښودنې څخه ځان وساتي، یوازې الله ته ځان وسپاري، توکل ورباندې وکړي، د هغه په پریکړو باندې راضي واوسي او داسې نور. دا ټول د زړه عملونه دي. دریم د شریعت علم. دا به اورو قدرمنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دریم د شریعت علم. په دې میدان کې د هر هغه څه زده کول فرض دي چې پر تا باندې ادا کول فرض دي، لکه طهارت او اودس، لمونځ، همدارنګه د روژې احکام او هغه عبادتونه چې ستا د وس او توان پورې اړه لري، لکه زکات، حج او جهاد. کله چې در باندې فرض شي هغه مهال د جزیاتو زده کول در باندې فرض ګرځي. د توحید په علم کې پر تا باندې دا فرض نه دي چې ټول هغه دلایل وپیژنې په کومو سره چې د کفري ډلو ټول دلایل باطل کړي او یا ټول بدعتونه ورباندې رد کړي، یا د توحید فروع او دقیق مسائل وپیژنې، بلکه په دغه اندازه باندې علم فرض کفایي ده. امام غزالی رحمه الله فرمای کله چې په یو علاقه کې د اهل سنت والجماعت له علماو څخه داسې یو څوک موجود وي چې په باطلو او مبتدعو ډلو باندې رد کولی شي، نو له نورو خلکو څخه په دې برخه کې فرض عین ساقطیږي، بلکه دغسې علم بیا فرض کفایي ګرځي. هو په تا باندې د دومره مسائلو زده کول فرض عین دي په کومو سره چې ته خپله عقیده صحیح کړي، او که د عقیدې په اصولي مسائلو کې درته کومه شبهه پیدا شي نو بیا در باندې د هغه څه زده کول هم فرض دي، په څه سره چې د هغې شبهې ازاله کیږي. همداراز د زړه د امورو په برخه کې پر تا باندې د ژورو او باریکو مسائلو او د زړونو د نااشنا مسئلو زده کول فرض نه دي، بلکه همغه څه در باندې فرض دي چې عملي کول در باندې لازم دي، لکه اخلاص، د الله ستاینه او حمد، شکر، توکل او داسې نور. باید په یاد ولرو
چې په دارالاسلام کې په شرعي احکامو باندې ناپوهي او جهالت عذر نه دی. د اسلام په سپیڅلي دین کې حلال او حرام ټول څرګند دي. باید چې یو مسلمان د خپل انفرادي، کورنۍ او ټولنیز ژوند ضروري احکام وپیژني تر څو په حلالو باندې راتګ وکړي او له حرامو څخه ځان وساتي. ان تر دې د کوم کار حکم چې ورته پوره څرګند نه وي او ورباندې مشتبه شي چې کول یې پکار دي او که نه کول نو باید په هغې کې توقف وکړي. په هغې کې باید توقف وکړي تر څو دین او عزت پایمال نشي. لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، پس چا چې له مشتبه یعنی ناڅرګندو کارونو او شیانو څخه ځان وساته نو خپل دیانت او عزت یې له داغداره کولو څخه وساته، او څوک چې په مشتبهاتو کې واقع شه نو په حرامو کې واقع شو، په شان د هغه شپون کې چې د چراګاه په خوا کې ګډې څروي نږدې ده چې په هغې کې واقع شي. د سلفو علماو به هغه تاجر او سوداګر ته چې په بازار کې به د کاروبار اراده لرله دا توصیه کوله چې د اخیستلو او خرڅولو او د خلکو سره تعامل کولو علم حاصل کړي او یا د یو فقیه عالم ملازمت اختیار کړي تر څو یې په دې اړه رهنمایي او ښوونه وکړي. همداراز هغوی به هغه چاته هم دا توصیه کوله چې ځان به د مشري او قیادت وړ باله چې د خپل منصب لازم کارونه زده کړي تر څو ورته دغه لار رڼا وي. په دې هکله د هغوی له ویناوو څخه دغه وینا ډیره مشهوره ده. مخکې له دې چې مشري ترلاسه کړئ پوهه او علم حاصل کړئ. همدارنګه که موږ او تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویناوو ته او د فقهاو مجتهدینو ویناوو ته متوجه شو، هغو کې موږ ته دا توصیه شوې چې تاسو د علم په طلب کې همیشه والی کوئ. دا ځکه چې د علم طلب او غوښتنه داسې یو عملیه ده چې د انسان تر مرګه پورې دوام لري، او که یو څوک په خپلو ورسره موجودو معلوماتو او پوهې باندې اکتفا وکړي نو له جهل او ناپوهي سره به مخ شي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې د عبدالله ابن مبارک رحمه الله قول را نقل کړی. هغه فرمایي لا یزال المرء عالما ما طلب العلم فاذا ظن انه قد علم فقد جهل. یو شخص تر هغه پورې عالم وي چې د علم پلټنه کوي او کله چې دا ګمان وکړي چې دی عالم شو نو بېشکه چې دی جاهل شو. تاسف سره باید ووایم نن مو که د منطق یو څو قضیې یا د صغرا او کبرا څو شکلونه موږ زده کړل نو بس ځان ته عالم وایو او دا وایو چې زما نه اوچت عالم بل نشته او هر چاته د انتقاد او نیوکې ګوته نیسو. عبدالله ابن مبارک فرمایي یو شخص تر هغه پورې عالم وي چې د علم پلټنه کوي او کله چې دا ګمان وکړي چې دی عالم شو نو بېشکه چې دی جاهل شو. مسلمان باید د نافع علم په تلاش کې ستړی نشي او نه د هغه پلټنه پرېږدي، ځکه چې د نافع علم میوه له الله څخه ډار منځته راوړي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سوره فاطر کې 28 آیت کې فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، بېشکه چې له الله تعالی څخه د هغه په بندګانو کې ویریدونکي خلک عالمان دي. همداراز مسلمان باید د قرآن او حدیث د علم په حاصلولو کې مبارزې ته دوام ورکړي تر څو په بشریت کې د هدایت او لارښوونې ډیوه بله پاتې شي او د هغې په ساتنه کې علما خاص مکلفیت لري چې د هغوی په تللو او وفات کېدلو باندې دغه ډیوه مړه کیږي او پر ځای د جهالت تورې تیارې خپریږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی الله تعالی په یو ځل له خپلو بندګانو علم نه اخلي. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن بقبض العلماء. الله تعالی په یو ځل له خپلو بندګانو علم نه اخلي بلکې د علماو په وفات کولو سره پورته کوي.
تر دې چې د دین عالمان پاتې نشي. حتی اذا لم یبقى عالما، نو په دغه وخت کې خلک ناپوهان خپل لارښودان ونیسي، له هغوی څخه به پوښتنې کوي، نو هغوی به په بېعلمي سره فتواګانې ورکوي چې داسې بېعلمه او جاهلان به پخپله هم لارورکي شي او نور خلک به هم بېلارې او ګمراه کړي. نو د الله رب العزت نه ځان لپاره د نافع علم غوښتونکی یم او د هغو طلباو او علماو لپاره هم چې په دې لاره کې قدم ایښی. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د ژوند لار. ستا هجر کې ژړلي نه وای، زړه به مې د خوښۍ لیدلي نه وای. کمې ستا هجر کې ژړلي نه وای، زړه به مې د خوښۍ لیدلي نه وای. بولمه دا زما د ژړا نتیجه، د پرهارو د امتحان نتیجه، د تقدیراتو معلا نتیجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه په دروغو ګواهي ورکول دي. الله رب العزت په سورة حج کې فرمایي: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به. الله فرمایي نو د بتانو له پلیتي نه ځان وساتئ، له دروغو ویناو څخه ډډه وکړئ، یوې خواته په مخ اړولو د الله رب العزت مخلص بندگان شئ، له هغه سره څوک مه شریکوئ. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې موږ له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا؟ قالوا بلى یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ابا بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: آیا زه تاسو له لویو ګناهونو څخه خبر نه کړم؟ دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځلې وکړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه،
صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل بلا یا رسول الله ولې نه ای د الله رسوله موږ خبر کړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په لویو ګناهونو کې لومړنی ګناه له الله رب العزت سره شرک کول دي دویم د مور او پلار نافرمانی کول دي ابابکر رضی الله تعالی عنه فرمایی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه ووهله بیا پورته شو او وی ویل او په دروغو ګواهي ورکول حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه خبره بیا بیا ځلې کوله په دروغو ګواهي په دروغو ګواهي تر دې چې موږ ټولو وغوښتل چې کاشکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه خبره دومره کش او تکرار کړه د دې لامل دا دی چې په دې اړه خلک ډیر په غفلت کې پریوتلي دي د عداوت او حسد په صورت کې د دې ډیر اسباب دي بله خبره دا ده چې د دروغو ګواهي له امله خلک له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي او ډیر حقونه تر پښو لاندې کیږي لکه بېګناه انسان مجرم ګڼل کیږي او مجرم بری کیږي احق له حق څخه بې برخې کیږي او مال ناحق ته ورکول کیږي او داسې نور نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره تکراروي او دومره پې تاکید کوي د ګواهي او د شاهدي ډیرې نمونې او بیلګې دي چې تر ډیره د عدالتونو او محکمو مخې ته دا ګواهي او دا شهادتونه تر سترګو کیږي یو کس یا یوه ډله بل ته وایي چې ته زما لپاره ګواهي ورکړه او زه به له تا لپاره ګواهي ورکړم په داسې حال کې چې د دواړو ګواهي او د دواړو شاهدي په ناحقه ده داسې خلک هم تر سترګو کیږي چې د څو روپو لپاره د دروغو ګواهي ورکوي په داسې حال کې چې اصله خبره پکې له منځه وتلې وي او حق پکې احق ته نه رسي همدارنګه په دروغو ګواهي هغه وخت هم ورکول کیږي چې په کومو معاملو کې د عیني شاهدانو اړتیا وي دوی دا معامله په داسې حال کې کوي چې ګواهي ورکوونکي او مجرم همدا اوس د همدې محکمې په دهلیز کې سره لیدلی وي چې دغه کار په اصل کې دروغ او دوکه ده دا چې ګواهي هم یو له اړینو او معتبرو ارزښتونو څخه ده نو په کار ده چې داسې ګواه وړاندې کړی شي چې رښتینی او صادق وي لکه چې الله رب العزت په صورت یوسف کې فرمایي وما شهدنا الا بما علمنا څه چې موږ ته معلوم شوي همغه بیانوو خو نن ورځ ځینې خلک چې د الله نه نه ویریږي د قبر حالات د حساب او د کتاب ورځې له یاده ویستلې د هغو نه غافله دي بس د دروغو ګواهي خپله دنده ګرځولې وي چې د چا نه څه حرامې او مردارې پیسې واخلي او د دروغو ګواهي ورکړي د هغه چا چې حقه حق وي هغه د هغه لاس نه وباسي او د یو ناحق په لاس کې وغورځوي همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه د موسیقي او د سندرو اوریدل همدارنګه د ډول او د باجې غږول دي الله رب العزت په سورة لقمان کې شپږم آیت کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین الله فرمایي او له همدې انسانانو څخه داسې څوک هم شته چې بابیزه یا عبس خبرې پیري چې خلک د الله له لارې په بېعلمي سره ګمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخرې وکړي د دغسې خلکو لپاره سخت سپکوونکی عذاب دی علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قول را نقل کوي هغه قسم کوي چې په دې آیت کې چې د لهو الحدیث کلمه راغلې د دې څخه مراد سندرې او ډول او باجې غږول یا د دې اوریدل دي
دې ته ورته د ابو عامر رضی الله تعالی عنه او د ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه روایت دی چې بخاری کې موجود دی. رسول الله فرمایي لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمغازف. زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي چې زنا، ریخم، شراب او موزیک یعنی موسیقي به حلاله ګڼي، او اوس په نامه ملا یا په نامه دانشمند یا پوهان دومره بې غیرته په دې ټولنه کې موږ وینو چې د موسیقي په حل باندې کتابونه هم لیکي. همدارنګه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت شوي حدیث کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل، په ترمذي کې دا حدیث موجود دی، لیکونن فی هذه الامة خسف وقذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضربوا بالمغازف. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې امت به په ځمکه کې د ننوتلو، د ډبرو ورېدلو او شکلونو بدلیدلو عذاب راشي. دا به هغه وخت راځي کله چې خلک شراب څکي، ګډېدونکې ښځې ساتي او موسیقي غږوي او اوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بانسرې او د باجې غږ سپک ګڼلی، او پخوانیو علماو کرامو لکه امام احمد رحمه الله او نورو علماو د لهو لعب د آلاتو په اړه نص ذکر کړی. په دې کې هم هیڅ شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د موسیقي کمې آلې یادې کړي او هغه یې سپکې ګڼلي دي. په هغې کې د نوي وخت د موسیقي عصري وسایل هم شامل دي، لکه ډول، سرنی، باجه، پیانو یا کاسیو، رباب، ستار او داسې نور. ځکه دغه نوي او عصري آلات له پخوانیو آلاتو څخه سړی ډیر جذباتي کوي، البته مفسد انسان او بیعقله کوي یې. د مفسد انسان رګ رګ په خوځېدو راولي او په انسان باندې ډیره اغیزه کوي. نو ښکاره شوه چې دغه آلات د دې غږول هم حرام او ناروا دي چې باید له اورېدو او غږولو یې ډډه وشي، ځکه چې د موسیقي نشه د شرابو له نشې څخه سخته او قوي ده. امام ابن قیم رحمه الله او نورو امامانو په دې اړه په خپلو کتابونو کې ښه پوره وضاحت کړی. په دې کې هم شک نشته چې کله د ډول او باجې سره او یا له کومې بلې آلې سره د کم بدکاره او مفسد سړي یا مفسدې ښځې آواز یو ځای شي، نو ګناه یې نوره هم ډیریږي. خو انسان د ګناه اوج ته هغه وخت رسوي چې کله له موسیقي او سندرو سره په لنډو، تنګو او نریو جامو کې ډمې او بېحیا ښځې ګډېږي. همدغه لامل دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سندرو له اورېدلو څخه منع کړې ده، ځکه سندرې اوریدل او موسیقي اوریدل په زړه کې نفاق پیدا کوي. خو سره له دې ټولو وعیدونو نن سبا خلک سندرې اوریدل کومه ګناه نه بولي او د زړه په مینه اوري. په اصل کې سندرې ویل یا د ښځو ګډېدل، الله دې زموږ خویندې وساتي، یا سندرې ویل د نن وخت یوه ستره فتنه ده چې د امت یوه ستره برخه پکې ښکیل ده. خو تر ټولو ډیره د بدبختي خبره دا ده چې غربیانو او د اسلام دښمنانو موسیقي ته دومره کار کړی چې په هر شي کې ګډه کړې ده. په ساعتونو کې هم شته، په موبایلونو کې هم شته، په کمپیوټرونو کې هم شته، راډیو او تلویزیون کې هم شته. تلویزیون او کیبل خو اصلي سرچینې دي. هغه قوالي اوریدل چې په هغې کې موسیقي کارول شوي وي او شعرونه یې له موسیقي سره ویل شوي وي، که څه هم نعتونه او حمدونه وي، اوریدل حرام دي. ځکه د الله رب العزت سپېڅلی نوم او د محمد رسول الله پاک نوم له داسې آلاتو سره اخیستل کیږي چې په خپله الله رب العزت او محمد رسول الله حرام ګڼلي. په لنډه توګه باید ووایم چې امت په لویه فتنه کې ښکیل دی. معامله ډیره خرابه ده. د دې لپاره د ډیر محنت
او نه ستړو کیدونکو هلو ځلو اړتیا ده. الله رب العزت دې په دې امت باندې خپل رحم او فضل وکړي. الله دې زموږ خویندې او ورونه د دې فاسدو اعمالو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکې لارې هدایت وکړي. د دې پر ځای چې دا فاسد شیان واورو، ولې د الله کلام، ولې د رسول الله احادیث او ولې د علماو خبرې او اقوال ناورو چې په دې سره زموږ دنیا او آخرت ښایسته کیږي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. زړه به مې د خوښۍ دلیل وای، مخکې مې غوښتل په خوبو کې روضه، اوس مې د سترګو په بڼو کې روضه. کمی ستا هجر کې ژړلې نه وای، زړه به مې د خوښۍ دلیل وای، کمی ستا هجر کې ژړلې نه وای، زړه به مې د خوښۍ دلیل وای. بولم دا زما د ژړا نتیجه، د پرهارو دا امتحان نتیجه، د تقدیراتو معلا نتیجه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه غیبت کول دی. نن سبا د ډیرو سترو محفلونو او مجالسو عمومي موضوع او د محفل خوند د نورو غیبت دی. چې دوه سره کینی نو د بل په غیبت به لاس پورې کړي، په داسې حال کې چې الله رب العزت ترې په خپل کلام کې سخته منع کړې. خپلو بندګانو ته یې امر کړی چې له غیبت کولو نه ځان وساتي، له دې نه کرکه وکړي. د دې ټولو سره سره یې د غیبت کوونکو لپاره یو بد مثال هم ذکر کړی، لکه چې الله رب العزت په سورة حجرات کې فرمایي: ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. او له تاسې نه دې څوک د چا غیبت نه کوي. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مړ ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسې په خپله د دې نه کرکه کوئ. د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه وینا کې غیبت ښودلی او تعریف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي: اتدرون ما الغیبتو؟ آیا پوهیږئ چې غیبت څه ته وایي؟ صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل: الله و رسوله اعلم. الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ښه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ذکرک اخاک بما یکرهو. غیبت دې ته وایي چې له تاسو څخه یو کس د خپل ورور داسې خبره راز ووایي چې هغه پرې خفه کیږي. بیا صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه: که چیرې زموږ په ورور کې رښتیا هم دغه خبره چې موږ یې بیانوو موجوده وي نو بیا هم غیبت دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه. د مسلم حدیث دی: ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته. که چیرې په هغه کې هغه خبره وي نو تا یې غیبت وکه، او که چیرې په هغه کې هغه خبره نه وي نو بیا خو دې بهتان ولګوه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې مبارک حدیث څخه ښکاره شوه چې د یو مسلمان ورور هغه خبره بیانول چې هغه پرې خفه کیږي غیبت دی. هغه که د ده بدن په اړه وي، که د اخلاقو په اړه وي، که د دین په اړه وي، که یې د نفس په اړه وي، د هر څه په اړه چې وي بیانول یې غیبت دی. د غیبت څو ډولونه دي.
یو ډول یې دا دی چې د هغه عیوب بیان کړی شي او یا هم د خبرو کولو پر وخت عیبجن کس د مثال په توګه یاد کړی شي. خو افسوس چې خلک د غیبت په اړه ډیره سستی کوي په داسې حال کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبت یو قبیح عمل ګڼلی. په مجلس کې ناست کس باندې فرض دی چې له بدیو نه منع وکړي او د هغه ورور دفاع وکړي چې په مجلس کې نشته او غیبت کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی، من رد عن عرض اخیه رد الله عن وجهه النار یوم القیامه. هر چا چې د خپل ورور د عزت دفاع وکړه الله رب العزت به د قیامت په ورځ د ده له مخ نه اور لرې کړي. خو له بده مرغه په کومو مجلس کې چې غیبت کیږي موږ نور هم هغه کسان په خپله ژبه غیبت ته تشویقوو، داسې ورته نه وایو چې دا کومه خبره ته کوې په دې باندې الله خفه کیږي، په دې باندې رسول الله خفه کیږي. که هغه سره څه ته لرې لاړ شه مخامخ ورته وایه، د نورو په مجلس کې د هغه عیوب مه بیانوه. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه نمیمت او چغلخوري ده. د خلکو خبرې یو بل ته وړل راوړل، د اړیکو پرې کولو، خپلوي پرې کولو، دښمني جوړولو او حسد پیدا کولو ستر لامل دی. الله رب العزت په خپل کلام کې له دې کار څخه منع کړي او د دې مرتکب سخت ویرولی. الله په صورت قلم کې فرمایي، ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. هیڅکله د یو داسې چا تر اغیزې لاندې مه راځه چې زیات قسمخور او بې اعتباره دی، پیغورونه ورکوي، خبرې وړي راوړي یعنې چغلخوري کوي. همدارنګه له حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د بخاري حدیث دی، لا يدخل الجنة قطاط. هغه څوک چې د یو خبرې بل ته وړي او د بل خبرې بل ته راوړي، داسې انسان جنت ته نه داخلیږي. کله چې د ګناه سزا وګوري نو بیا به د الله د بخښنې او رحم په صورت کې داخل شي، خو جهنم ته به الله لیږي. دې ته ورته له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، د بخاري حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې له باغونو څخه د یو باغ تر خوا تیرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو کسانو غږونه واوریدل چې په قبرونو کې ورته عذاب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، یعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلا او في رواية وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. دوی دواړو ته عذاب ورکول کیږي او دوی ته په کوم داسې شي عذاب نه ورکول کیږي چې ساتل ترې ګران کار و. بیا یې ویل ولې نه؟ او په یو روایت کې راځي چې دا ډیر لوی جرم دی. له دوی څخه یو کس ځان له ناولتیا یعنې له بولو څخه نه ساته، او دوهم کس چغلخوري کوله یعنې د یو خبره به یې بل ته کوله او د هغه بل به یې ده ته راوړه. د نمیمت او د چغلخوري تر ټولو بد صورت دا دی چې ښځې ته د خاوند بدي بیان شي او خاوند ته د ښځې بدي بیان شي او یا ورپورې دروغ وتړل شي تر څو د دوی ترمنځ جدایي راشي. دې ته ورته دا هم د چغلخوري یو بد صورت دی چې په یو اداره کې د ادارې مدیر ته یو ملازم د بل ملازم خبرې وړي او همدارنګه د هغه بد اوصاف ورته بیانوي او په همدې ترتیب غواړي چې خپله رتبه لوړه کړي او مقابل لوری ذلیل کړي. دوی د دې کار په کولو سره شر او فساد جوړوي چې د الله رب العزت د قهر او د غضب لامل ګرځي. من خو دا لیدلي او تاسې به هم لیدلي او اوریدلي وي چې په همدغه نمیمت او چغلخوري باندې د ډیرو کورنیو ترمنځ اړیکې وشلېدلې، د ډیرو خپلوانو ترمنځ خپلولي پریک شوه او د ډیرو دوستانو ترمنځ دښمني او حسد پیدا شو چې حتی قتلونه پکې وشول.
او د همدغه نمیمت او چغلخوري په واسطه باندې د ښځې او د خاوند ترمنځ دښمني جوړه شوه، حتی مسئله طلاق او جدایي ته ورسېدله. اکثره د عادت په خویندو کې وي، په ورونو کې هم شته، خو تر اوسه چې د چا د عادت و، همدا اوس چې زما خبرې اوري، الله ته دې د څه زرو او د عاجزي لاسونه پورته کړي، له خپل رب نه دې د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي. امید دی چې الله رب العزت ورته بخښنه وکړي. که بیا هم توبه نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یدخل الجنة قطات، چغلخور او نمام به جنت ته نه داخلیږي. الله دې په موږ باندې خپل فضل، رحم او کرم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. کمی ستا هجر کی ژړل نه وای، زړه به مې د خوښۍ دلیل نه وای. بولم دا زما د ژړا نتیجه، د پرهارو د امتحان نتیجه، د تقدیراتو معلق نتیجه. کمی سلګۍ الله منلی نه وای، زړه به مې د خوښۍ دلیل نه وای. کمی سلګۍ الله منلی نه وای، زړه به مې د خوښۍ دلیل نه وای. کمی ستا هجر کې ژړل نه وای، زړه به مې د خوښۍ دلیل نه وای. اوس چې راغلی یم نږدې جانان ته، د عایشې او فاطمې جانان ته، د اصفلاد تحفې جانان ته، که د تقدیر قلم لیکلی نه وای، زړه به مې د خوښۍ دلیل نه وای. که د تقدیر قلم لیکلی نه وای، زړه به مې د خوښۍ دلیل